السلام علیکم. ویلکم ټو امید کمپیوټر لرنینګ اکیډمي. راځو نن HTML کې یو دوه ټیکس تاسو ته ښیم چې خو مهم ټیکس دي. بیسیک کې چې کوم ټیکس دي موږ تاسې استعمالوو. راځئ نن تاسو له هغه ټیکس ښیم. راځو زه نوټ پیډ اوپن کوم. ما درته ویلي تاسو سبلایم یوز کولی شئ. سبلایم ټیکس نور ټیکس چې کوم نوټ پلس پلس دي تاسو ټول یوز کولی شئ. زه په خپله همدا تاسو دپاره یوز کوم. راځمه HTML باید تاسو ټایپینګ څه نه څه فاسټ وي. باید تاسو ټایپینګ یو څه نه څه فاسټ وي. زه راځم دا سیو کوم. زه په کنټرول ایس سره هم سیو کولی شم او تاسو ته مې ویلي کنټرول ایس سره هم سیو کولی شئ. دلته نه راتلی شئ، دلته سیویز باندې هم تاسو سیو کولی شئ. رابه شو دلته موږ تاسو نن تھرډ کلاس دی که نه، دلته به زه تھرډ کلاس ورکړم. ډاټ HTML ما درته ویلي وو، ګورئ د ډاټ HTML به لازمي دا به لازمي تاسو دلته پوټ کوئ. که چېرې تاسو دلته ونه لیکئ تاسو کم کوډینګ تاسو دغه دی بلکل نه سیو کېږي. رابه شو دلته زه ګورم چې زما کوډینګ شوی که نه. نه راغلی دی. آفرین ویلکم. ښه زه راځم دلته ټایټل ورکوم. ټایټل څه ورکوم تاسو وښئ. ښه ویلکم. ښه ټایټل به ورکو ټیکس به ورکو. کنټرول ایس پې کوم. رابه شم دلته وبه ګورم چې نیم مې چینج شو که نه. بلکل چینج شو. ویلکم ویل ډن. رابه شو دلته زه اوس راځم تاسو له ښیم بډۍ کې. تاسو به کار چېرته کوئ؟ بډۍ کې به کار کوئ. چې دې کې کار نه کوئ تاسو نه کار نه کېږي. زه یو څو پیراګراف راغلم. زه پیراګراف دا 1 دلته لیکمه. فار ایګزامپل Welcome to Omid Computer Learning Academy. د پیراګراف مې اوپن کړی و، دا به زه دلته څه کوم کلوز به یې کوم. تاسو د کلوز دغه سره مې درکوئ که سلیش نه. ښه دا سلیش چې کوم دی دا دې سره موږ تاسې ټیکس چې کوم دی دا موږ تاسو سره دلته مو اوپن کړی و، دلته مو کلوز کړی و. دلته موږ تاسو کلوز د دې آپشن د کوم نشان چې دی سلیش دې سره موږ تاسې کلوز کوو. راځم دا زه څو پیره کاپي کوم. کنټرول سی به یې کوم. دا به کاپي کوم. دلته به وي کوم. دلته به یې مې کوم. دلته ما څو پیراګراف 5 شو. دلته زه نیم ورته چینج کوم. دا به 2 شي، دا به 3 شي، دا به 4 شي، دا به موږ تاسو سره 5 شي. سوري 5 شي. او دلته داسې راځو. دلته به 1 ورکم، دلته به 2 ورکم، دلته به 3 ورکم، دلته به 4 او دلته 5. دلته به 5 ورکو. دلته زه ګورم چې ما سره راغلي که نه. کنټرول ایس به کوم. دلته چې زه راځم وګورم چې ما سره راغلي که نه. آفرین ما سره راغلي. خو څنګه راغلي؟ ټول په یو لاین کې ما سره راغلي. دا ولې؟ دې مطلب زما څه و. نن زه تاسو ته چې کوم ټیکس ښیم که نه هغه موږ تاسو سره د دې ټیکس دی. باید دا موږ تاسو سره په یو لاین کې را نه شي، ځکه دلته موږ تاسو سره په یو لاین کې خبرې نه دي که نه. دلته خو موږ تاسو 5 لاینې دي. دلته څنګه ما سره درکړم په یو لاین کې راغلل. او زه راځم د دې لپاره زه کوم ټیک یوز کوم. زه د دې لپاره بار BR دا چې کوم ټیکس دی دا یوز کوم چې دا موږ سره بریک شي. زه به راشم BR به کوم. صرف یو پیری تاسو ولیکئ. دا دې لاین چې کوم دی کنټرول ایس به کوم. دلته چې راشم ریفریش یې کوم. چې ریفریش کوم موږ تاسو سره لاین چې کوم دی دا بریک شوی دی. او زه به راشم دا به دې ځای نه کنټرول سی به کوم. او دلته به راشم کنټرول وي به کوم. بیا دلته به هم پیسټ کوم. دلته به هم پیسټ کوم. دلته هم اوس راځم دلته سیو کوم. او دلته ګورم چې راغلی که نه. خو مې لیدو که نه. دا موږ تاسو سره یو دا ټیکس
دا موږ سره ټیکس راغی. ښه اوس راځم ګورئ دلته که زه ویلکم ټو او د امید کمپیوټر لرنینګ اکیډمي زه دا بریک کول غواړم دغه به زه څنګه بریک کوم دلته راغلم دلته به څه وکړم که نه ویلکم ټو او دې ځای کې به داسې به کومه چې ما سره بریک شي خو دا بریک نه شو خو یار دا به څه کوم تاسو به راشئ ډایرکټ به ټینشن به نه ورته هلی بیا که بیک به شئ او په دې ځای کې به ډایرکټ دغه چې کوم هغه ما ته یوز کړی و کوم ټیکس ما ته درته وښودو ته استعمال مې کړو دا به ډایرکټ څه کوي یوز به کوي په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې تاسو لاین بریک کېده غواړئ په هغه ځای کې یو بریک کوئ را به شئ ما دلته دا به سیو کوئ زه به دلته راشم دا به ریفریش کړم چې ریفریش کړم هو دا ما سره لاین چې کوم دی بریک شوی دی دا و زموږ سره د بریک کېدو د بي آر ټیکس و ښه اوس راځو ګورئ په دلته کې یو بل ټیکس تاسو ته ښیم دې لاندې ماته یو دغه پکار دی لاین پکار دی یا دې یا د دې یا د دې یا د دې چې کوم یو سره هم تاسو غواړئ را به شئ دلته زه د دې سره دغه کوم دلته به ډایرکټ تاسو څه ولیکئ ایچ آر به کوئ ایچ آر دا به سیو کوئ را به شئ دلته تاسو سره به دلته چې وګورئ په پیر رحمت شاه تاسو سره به یو لاین راشي دا و د بي زما نن مرۍ ډېرې خرابې دي د دې شو ایچ آر چې کوم موږ سره زموږ تاسو سره یو لاین جوړېږي یو لاین که موږ تاسو سره راځي دا لاین چې موږ تاسو کوم ځای کې مو غواړو که په کار وي موږ تاسو یې راوستلی شو که دلته وکړم کنټرول دا به زه سیو کړم را به شم دلته هم راوستی شم زه په کوم ځای کې هم چې وغواړم په هغې ځای کې زه لاین ډرا کولی شم لاین راوستی شم زما مرضي ده چې څنګه مې په نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله که نور سوا ټیکس موږ تاسې زده کوو نور ټیکس به ښایو تاسو ته موږ سره پاتې شئ ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ د الله په امان